یو ورور سوال کړی دی وایي که څوک داسې وکړي چې د قرآن ټول قرآن تلاوت ختم کړي او بیا دا 14 سجدې چې قرآن کې راغلي دي دا په یو ځای وکړي نو دا به صحیح و که نه؟ الجواب طریقه دا ده چې کله یو مسلمان د تلاوت په دوران کې په یو آیت باندې تیر شي او سجده پکې راشي او مکه ځای کې به سجده کوي که دی په منځه کې او که دی د منځه نه بهر او دا نه دی مشروع او نشته په شریعت کې چې ته د سجدې د آیت نه واوړه او چې کله تلاوت ختم کړي بیا یې وکړه یو سجده پاتې له ده چې ټول قرآن ختم کړه بیا ټول یې وکړه بعض وایي ما سره ټیم نه و زه وروسته سجده کوم نه دا یو هم وروسته نه کېږي نو د 14 څنګه ټولې به یو ځای راجمع کېد وجه دا ده ته دلته سجده ولیکې زه تا نه سوال کوم ته ولې سجده کې دغه ځای کې سجده راغله ته نیمه ګنټه بعد سجده کې یا لمنډه پوره قرآن ختمه او بیا سجده کې نو ستا او دغه سجدې د ځي په منځ کې څومره فاصله راغلی ده او ته څنګه په خپله مرضي یو عبادت ته یو ځي نه اوچتې او بل ځي ته وړې او په هغې باندې شریعت دلیل نشته بلکې حافظ امام سیوطي رحمه الله په کتاب الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع د پیغمبر تابعداري کول د بدعاتو نه ځان ساتل په هغې کې هغه دا خبره لیکلې ده سبحان الله وی وابتدع بعضهم بدعة اخرى بعضو پکې یو بل بدعت راویستی دی هغه بدعت څه دی وی قرآن ټول ختم کی سجدې پسې بیا ټولې په یو ځای ولګوي په آخرني رکات کې که په منځه کې جو په آخرني رکات کې ټولې سجدې ولګوي او که منځه نه بهر ټولې سجدې ولګوي دا خو بدعت دی دا خو په شریعت کې نشته نو دا طریقه صحیح ده که نه ده صحیح نه ده صحیح په خپل ځای کې به سجده لګوي او که ده نه پاتې شوه بس پاتې شوه ولې دا سجده واجب نه ده سنت ته چې د نه پاتې شوه نو پاتې شوه